شاسوار خان وایي څوک چې د تبلیغ د مهنت نه انکار کوي هغه کافر دی. د پښتو ژبې پخوانی سندرغاړی او اوسنی تبلیغي شاسوار خان چې تېره ورځ په یوه ویډیو کې ویلي و چې هغه له تېرو 2 کلونو راهیسې په تبلیغ کې کار کوي او د دین خدمت کوي، خو هیچا یې پوښتنه ونه کړه، هیچا یې مرسته ونه کړه، نو اوس یو ځل بیا غواړي چې د موسیقۍ میدان ته راشي. په خپله یوه بله ویډیو کې ویلي دي چې خلکو د هغه خبرو نه غلط مطلب اخیستی دی او یا ورته د غلط مطلب ورکوي. حال دا چې هغه په خپله ویډیو کې خبره کړې وه چې دین به اول وي او دنیا به ورپسې په 2م نمبر کې وي. شاسوار خان په خپله یو نوی ویډیو کې وایي چې زه به د دین مهنت اول کوم، د تبلیغ مهنت به اول کوم، ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم لار ده او څوک چې د دې مهنت نه انکار کوي هغه کافر او مشرک دی. شاسوار خان وایي چې زه د تبلیغ له مهنت سره ډیره مینه کوم او زه بیا دا کار بیا هم کوم، بیا به یې هم کوم. نوموړی وایي چې د تیرو ویډیو هدف یې دا و چې هغه به صوفیانه کلمونه وایي، نعتونه به وایي او په دغه برخه کې به کار کوي. خو د هغه په وینا چې ځینو خلکو او فیسبوک پاڼو چلوونکو د هغه خبرو نه غلط رنګ ورکړی او د خپلو پاڼو د لایکونو زیاتولو لپاره یې په هغې پسې ډیر څه وویل. شاسوار خان همداراز وایي چې د دې خبرو نه مطلب دا و چې د تبلیغ لار کې به ډیر زیات بزرګان شهیدان شوي دي، تاسو ولې د هغوی پوښتنه نه کوئ؟ هغه وایي چې ځان یې ټارګېټ کړ، خو مقصد یې دا و چې تاسو لاړ شئ او خلک وګورئ چې د تبلیغ په لار کې شهیدان شوي دي، د هغوی کورنۍ اوس په کوم حالت کې دي، بچي په کوم حالت کې دي. نوموړی همداراز وایي چې زه له تاسو نه پیسې غواړم او نه درنه ډالرې غواړم، بلکې زه له تاسو نه یوازې دعا خواست کوم چې زما له وجې الله پاک ډېرو خلکو ته هدایت نصیب کړ. خو که شاسوار خان انځورونه ویډیوګانو ته وکتل شي نو په هغې کې وضع بدلون راغلی دی. له تبلیغ سره تر یو ځای کېدو وروسته به هغې تل د سپینو کالیو پټکی په سر، څادر په اوږه او تسبیح په لاس ښکارېده، خو په وروستیو 2 ویډیوګانو کې ښکارېږي چې په هغې کې ډېر بدلون راغلی، ځکه اوس یې کړه وړه ډېر بدل شوي دي. د شاسوار خان د لومړۍ ویډیو له خپرېدو وروسته چې هغه پکې د موسیقۍ نړۍ ته د بیرته راتګ خبره کړې وه، خلکو پراخ غبرګونونه ښکاره کړل. که څه هم ځینو کسانو د هغه دغه پرېکړې ستاینه وکړه، خو ډېرو خلکو بیا د هغه دا کار وغنده او ویل چې یو ځل درته خدای پاک نیکی هدایت کړی دی، اوس په کار نه ده چې بیرته یو ځل بیا موسیقۍ میدان ته راووځې. همداراز د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي کریم خان صادق هم په یو ځای کې لیکلي دي چې شاسوار خان ته د الله تعالی د رضا لپاره هره میاشت 100,000 کلدارې برابرولی شي چې دغه د ژوند ګذره پرې وشي، خو که دی بیا سندرو نړۍ ته نه راځي.